د سبت ورځ تیره شوه او د اتوار دروازې سهار کېدونکې و چې مریم مګدلیني او هغه بله مریم د قبر لیدو له راغلې. ناګهانه یوه سخته زلزله راله. د اسمان نه د مالک خدای یو فرښته راکوزه شوه، غار له راله او هغه کاڼې ورغړولو او پې کېناسته. مخې د برېښنا په شان ځلېده او جامې یې لکه د واورو په شان سپینې وې. څوکیداران یې په لیدو د یرې نه په لړزېدو شو او لکه د مړو پرېوتل. فرښتې بیا ښځو ته وفرمایل چې مه یریږئ، ما ته پته ده چې تاسو د عیسی لیدو له راغلی یئ. څوک چې په سولی شوی و هغه دلته نشته، هغه بیا پورته کړی شوی دی لکه څنګه چې هغه فرمایلي و. راشئ هغه ځای وګورئ چېرته چې هغه پروت و، نو بیا زر لاړې شئ او د هغه مریدان خبر کئ چې هغه له مړو نه ژوندی پاسولی شوی دی او ستاسو نه وړاندې ګلیل ته روان دی. تاسو به یې هلته ووینئ. څه چې درته ما وویل هغه یاد ساتئ. هغوی د قبر نه په هیبت او خوشحالۍ لاړې او په منډه شوې چې مریدان خبر کړي. ناڅاپي عیسی په لاره پې پیښ شو او په هغې یې سلام واچولو. هغې ورغلې او د هغه خپې یې ونیولې او سجدې ورته وکړه. بیا عیسی هغې ته وفرمایل چې یریږئ مه، لاړې شئ او زما وروڼو له دا پیغام ورکئ چې هغوی دې ګلیل ته لاړ شي، ما به هلته وویني. ښځې لا په لاره تلې چې ځینې څوکیداران ښار ته ننوتل او مشرانو امامانو ته یې ټوله کیسه تېره کړه. بیا هغې مشران راغونډ کړل او سلا یې وکړه او مشرانو امامانو سپایانو ته غټ رشوت ورکړ او ورته وویل چې تاسو به دا ووایئ چې د شپې چې موږ اوده شو نو د هغه مریدان رالل او د هغه لاش یې پټ کړ او ورسره یې دا وویل چې که دا خبر د ګورنر غوږو ته ورسېده نو موږ به د هغه سره خبره وکړو او تاسو ته به هیڅ نقصان نه درکوي. نو هغې پیسې واخیستې او څه چې ورته ویلي شوي وو هماغه شان یې وکړل. دغه کیسه تر نن ورځې په یهودیانو کې خوره ده. 11 مریدان د ګلیل هغه غر ته روان شول د کوم چې عیسی ورته د تلو دپاره فرمایلي وو. کله چې هغې هغه ولیده نو ورته په سجده شول. خو ځینې شکمنو بیا عیسی ورغلو او ورته یې وفرمایل چې د اسمان او د ځمکې ټول اختیار ما ته راکړی شوی دی، ځکه تاسو په ځمکه خواره شئ او ټول قومونه زما مریدان جوړ کئ او د پلار د زوی او د روح القدس په نامه ورته بپتسمه ورکئ او دا تعلیم ورکوئ چې په هغه ټولو خبرو عمل کوئ چې ما تاسو ته حکم کړی دی او دا یقین ساتئ چې زه به تل او تر قیامته پورې تاسو سره یم.